الله سبحانه وتعالى په قران کریم کې خپل علم بیان کوي او الله فرمایي چې مسره د غیب علم دی قیامت به کله راځي دا غي علم زما سره دی دغه شنه یو زنانه چې دغه په رحم کې ماشوم دی یا ماشومه ده او دغه انسان چې ورسته پیدا کیږي د تقدیر بسوي الله سبحانه وتعالى فرمایي چې دې هر څه علم زما سره دی زه دغه غیب علم مالک یم دا خبره په 15مه سپاره کې الله سبحانه وتعالى کړی ده چې الیه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه په دې آیت کریمه کې چې الله سبحانه وتعالى خاص زونه ذکر کړو نو الله فرمایي چې دې هر څه باره کې غیب علم زما سره دی انسان په غي عالم نه دی خدای د سوال پیدا کیږي ملګرو چې قیامت به کله راځي د علم خدای الله سره دی دا خبر خو واضحه ده د یو زنانه په رحم کې څه دي د خو نو سبا انسانانو ته ټکنالوژي په ذریعہ سره پته لګیدلای شي د مخکې انسانان په دې باندې ځان خبري چې په دې رحم کې ماشوم دی او کده ماشومه ده د مذکر پیدا کیږي او کنه مؤنث نو بیا باندې خبري مطلب څه شي چې الله فرمایي چې زه په هغه څه باندې عالم یم کوم چې په رحمونو کې پراته دي ملګرو د دې خبرې یو مطلب خدا ده چې رحم د کله د نطفه راشي او د دې ابتدا وشي دغه زمانین الله تعالی علمي چې دې نطفه نه بس پیدا کیږي ماشوم پیدا کیږي او کنه ماشومه دویم د الله سبحانه وتعالى کوم علم دی نو هغه اسباب ته محتاج نه دی انسان ته پته لګي لیکن په اسباب سره اسباب اختیار کې دغه نه بعد انسان علم راشي چې په دې رحم کې د سدي حالانکه الله دغه اسباب ته محتاج نه دی بل مطلب الله سبحانه وتعالى په خپل بیان کړی دی په روایت کې الله فرمایي وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله تاسو پیدا کړی نو بس به تاسو کې کافران دي بس به تاسو کې مؤمنان دي الله دا علم دی چې دغه ماشوم کوم چې د مور په رحم کې دی په مستقبل کې څنګه انسان وي ایا دی به کافری او کنه مؤمن د انجام به څنګه وي د دې علم د الله سبحانه وتعالى سره دی او واقعي په دنیا کې هیڅ ټکنالوژي نه دی ایجاد شوی چې هغه د انسان مستقبل معلوم کی چې د ماشوم رالویږي د بسمر عمر وي دی به نیکبخت وي یا بدبخت په اخر کې به د انجام سوي د دې علم واقعي الله سبحانه وتعالى سره دی په دې ایتونو کې رسول الله فرمایي سنريهم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الله فرمایي چې زبر خلکو د زر دي چې وخه منخي په طرفونو د اسمان کې اته دې په نفسونو کې دند به هم دوی ته نخي وخیمه تر دې چې دوی ته پته ولګي چې د قران کریم حق دی دغه پیغمبر حق دی ملګرو د قران کریم د آیات ډیر جامع دی ډیر خبرو ته اشاره کوي الله فرمایي چې مستقبل کې انسان به خبره باندې پوه شي د کائنات او د انسان چې کوم بدن دی په دې رازونو باندې پوه شي ډیر رازونو باندې کولاو شي د علم بس یواشي یقین ته به خبره باندې ورسي چې واقعي د دې سره لپاره یو خالق شته دی تاسو ګورئ نه سبا زمانه کې انسان د څومره علم راغلی دی د جدید ټکنالوژي په ذریعہ سره انسان د فلکیت په علم کې څومره ترقی کړې ده د اسمانو په دې کې موجود څومره مستوري سیارې دي د دې په سیستم باندې انسان څومره پوه شوی دی چې مخکې زمانه کې انسان ته دې باره کې دومره علم نه و دا شان تاسو ګورئ د ځمکې باره کې انسان د څومره معلومات شوي دي مختلف قسمه ځایونه انسانانو ډیسکور کړي دي ناشنا مخلوقات دریاب شوي دي مسلسل انسان لګیاري په دې باندې نور مهنت کوي نور روزانه خپل علم سیوا کوي د دې کائنات او د دې ځمکې د اغاز څنګه شوی او د دې انتها به څنګه کیږي انسان دومره ترقی کړی دی چې په دې خبر باندې خپل ځان پوه کړی دی هم دا وجه ملګرو چې هغه خلک د کوم سر چې علم دی پوهه ده نو ښکاره ده خبره نه کې چې موږ ایتیست ملحدین یو بلکې هغه یو بل ناره لګي و چې موږ اګناستیک یو یعنی موږ په یقین سره دا خبره نه کوو چې د کائنات د پر خالق نشته او دا خبره هم نه کوو چې نادر بر خالق شته دی دا تجربه شوی خبره د ملګرو تاسو په خپل تحقیق وکړئ هغه خلک د کوم سر چې علم دی د دې کائنات انسان او د دې ځمکې باره کې هغه علم حاصل دی وخت چرته موږ ښکاره د خبره نشي کولای چې زه ملحد یم هغه به ضرور د خپل ځان سره د اګناستیک د نوم لګي یعنی د انسان د علم دی حد رسیدل چې هغه مجبور کړل دی بری خبره باندې چې واقعي د کائنات ورسره پر خالق شته دی په دې کائنات کې موجود د هر یو چیز د خپل ځان وجود راتلل د هر څه اتفاقی تور باندې کېدل د څنګه ممکن دي د دې سوال د جواب د اوسه پر انسان نه دی حاصل کړي دی وجه نه مجبور دی چې خپل ځان د اګناستیک وایي في حلقة القرآن نحيا بالهمم وسورة الشورى کې الله سبحانه وتعالى فرمایي ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة الله وجه زما د قدرت د نخو نه ونه خدا ده چې ما پس مکه اسمانونو کې مخلوقات پیدا کړي دي هغه به کې خواره کړي دي لکه څنګه چې ساينس دا خبره کوي چې د نن ډیره غټه زمانه مخ کې د زمکه چې کله په اوله کې وجود تراغله نو دا بالکل د اور یو ګوله و په دې کې د ګرمش ډیر زیات سی واو
په دې کې د تشویشه په صورت کې لاوه بهیدله مسلسل. بیا د زمانې په تېرېدلو سره ورو ورو دغه ګرمایش یخوالي ته بدل شو. په ځمکه باندې بارانونه وشو. شهاب ساقي په ډېر غټ مقدار کې په دې باندې راوورېدو او د ځمکې هغه حالات برابر شو. اکسیجن په ځمکه کې پیدا شو. د دې سره په ځمکه کې اوبه خورې شوې، شینګي په دې کې پیدا شو او د زندګۍ د ژوند آغاز وشو په دې ځمکه کې. خو ملګرو دلته الله فرمایي چې وما بث فیهما من دابه، الله تعالی په ځمکه او اسمانونو کې مخلوقات خواره کړي دي، پیدا کړي دي. پکې د دې نه معلومیږي واضحه چې ګورې دا زندګي یوازې په دې ځمکه باندې نه ده، نور هم داسې ځایونه کېدلی شي چې په هغې کې مخلوقات اوسېږي. ژوند په بل ځای باندې هم ممکن دی. قرآن ګورې دغه ځای انکار نه کوي. نن سبا د انسانانو د ټولو غټ کوشش او محنت په دې خبره باندې دی، په دې کار باندې دی چې هغوی داسې یو څه دریافت کړي، داسې یوه دنیا، داسې یو سیاره دریافت کړي چې په هغې باندې هم د دې ځمکې په شان مخلوقات اباد دي. د اوسه پورې انسان په دې کوشش او محنت کې کامیاب شوی نه دی، لیکن مسلسل دا محنت جاري دی او دا عین ممکن ده چې په مستقبل کې انسان باندې قادر شي او د ځمکې نه علاوه په دې کائنات کې په بل ځای کې دته ژوندګي په لاس باندې ورشي. دا عین ممکن ده. بل بعضې خلک دا خبره کوي چې د دې کلمه نه دا معلومیږي چې دا ځمکه د دې کائنات په منځ کې موجوده ده. الله وایي چې وما بینهما، د ځمکې او اسمان لپاره الله سبحانه وتعالی همیشه دا لفظ استعمالوي چې ځمکه اسمان او د دې په مابین کې چې څه دي، د دې لفظ نه معلومیږي چې دا ځمکه منځ دی د دې کائنات دپاره. او بیا په اخر کې فرمایي وهو على جمعهم اذا يشاء قدیر. دغه مخلوقات کوم چې الله په اسمانونو کې پیدا کړي دي، هغه مخلوقات کوم چې په دې ځمکه کې دي او کوم چې د دې په مابین کې دي، الله په دې باندې قادر دی چې دا ټول راجمع کړي، دا ټول مخلوقات کوم چې الله پیدا کړي دي. واقعي الله سبحانه وتعالی ډېر لوی طاقتور ذات دی، هغه په دې باندې قادر دی چې دا ټول هر څه دوباره راژوندي کړي، دوباره په یو ځای کې راجمع کړي. في حلقة القرآن نحيا بالهمم بالهمم بالهمم. ورسته الله تعالی فرمایي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. الله فرمایي چې زه چاله الکان ورکومه او چاله جنکۍ ورکومه. دغه شان بعضې خلک داسې چې هغوی الله ډبل ماشومان ورکي او بعضې داسې چې هغوی الله ډبل زنانه ورکي، ماشومانې جنکۍ ورکي. نو په دې کې الله سبحانه وتعالی د انسان دا غټ خواهش تذکیره کوي چې د ماشومان ورکول الکان یا زنانه دا ګورې د الله سبحانه وتعالی کار دی، د هغه په قدرت کې ده چې چاله وغواړي هغه له الکان ورکوي او چاله چې وغواړي هغه له جنکۍ ورکوي او چاله چې وغواړي نو هغه دغه شان شنډ پرېږدي، نه هغه له ماشوم ورکوي او نه له ماشومه. د جاهلیت په زمانه کې مشرکین اسوم په زمانه کې هم ډېر شي داسې خلک شته دی چې هغوی په دې خبره باندې ډېر زیات خفه کېږي چې کله د هغوی لونه پیدا شي، همیشه هغوی سوال کوي چې دوی دې الله ماشومان ورکي، الکان دې هغوی له ورکي. په دې خبره کې شک نشته چې الکان هم د الله یو نعمت دی، لیکن د هغې د وجې نه جنکو ته بد کتل، نفرت د هغو سره کول دا ګورې زیاتې دی. شریعت موږ ګوره دې کار نه منع کوي. تاسو ګورئ اکثر چې پیغمبرانو کې راغلي دي هغوی الله سبحانه وتعالی جنکۍ ورکړي دي. تاسو څنګه پیغمبر ته وګورئ صلی الله علیه وسلم، هغه الله سبحانه وتعالی څومره لونه ورکړي وي، تر دې چې د هغه نسل هم د هغه د لونو نه خور شوی دی وروسته. بیا دغه شان تاسو وګورئ موسی علیه السلام چې کله مداین ته راغی د شعیب علیه السلام خواله، نو په دغه ټیم کې هم د هغه ماشومان نه وو، الکان نه وو، دوه لونه وي د هغه جنکۍ. دغه شان د لوط علیه السلام واقع چې موږ تاسو ته بیان کړې وه، په هغې کې هغه څه خبره کړې وه چې یا قوم هؤلاء بناتي، د خپل لونو تذکره یې کړې وه. مطلب دا چې هغه هم الله لونه ورکړي وي. نو په تاریخ کې داسې اکثر پیغمبران ذکر دي چې هغوی الله سبحانه وتعالی لونه ورکړي وي. نو که چېرته د چا لونه پیدا شي د دغه خبرې مطلب دا نه وي چې د الله نفرت دی دغه خلکو سره، ځکه چې انبیا د ټولو نه اوچت خلک دی په مخ د ځمکه، اوچت مخلوق دی، الله ته نږدې مخلوق دی، لیکن هغوی هم الله سبحانه وتعالی لونه ورکړي دي. اکثر هغوی ته لونه ورکړی شوي دي د الکانو په نسبت باندې. بل خبره دا ده چې د کومې زنانه لونه ډېرې کېږي نو خلک اکثر هغې ته بد نظر باندې ګوري او ډېر غوسه کوي هغې ته، نفرت کوي د هغې سره. لیکن دا خبره غلطه ده ملګرو. د دې لپاره الله سبحانه وتعالی خاص نظام جوړ کړی دی، په دې کې د دغه زنانې هېڅ قصور نشته. تاسو ته به معلومه وي چې د ماشوم د څو کروموسوم نه پیدا کېږي د مور په رحم کې. بعضې کروموسوم هغه چې د پلار د طرفه راځي او بعضې هغه چې هغه د مور د طرفه راځي. د پلار د طرفه چې کوم راځي نو هغې ته ایکس او وی ویلی کېږي. وی کروموسوم هغه دی د کوم دی چې الګ جوړېدی شي او ایکس کروموسوم هغه دی د کوم دی چې جینۍ پیدا کېږي. نو د زنانه طرفه چې کوم کروموسوم راځي هغه ټول ایکس دی او د سړي د طرفه چې کوم راځي نو په هغې کې یو ایکس دی او یو پکې وی دی. مطلب دا دی چې آلریډي د زنانه د ماشومې د پیدا کېدل د چانسس یې دي. د نظام الله مقرر کړی هم داسې دی. په دې کې ګورئ زنانه ته څه قصور نشته. الله سبحانه وتعالی څه خاص سیستم مقرر کړی دی چې د هغې ماتحت دا سلسله روانه ده مسلسل په دنیا کې. بل ملګرو دا دنیا دارالامتحان دی. په دې کې الله سبحانه وتعالی همیشه په خپل بنده باندې امتحان کوي. مختلف قسمه حالات راځي چې د بنده د هغې سره مخامخ کېږي. ډېر کله ته په دې دنیا کې انسان د داسې حالاتو سره مخامخ کېږي، داسې واقع دته راپېښېږي چې دی په خپل هغه نه خوښوي، هغه واقعیت دی ډېر غمګین کوي، خفګان کې دی وراچوي، لیکن هغه امتحان دی ملګرو.
هغه کې امتحان دا هم دی چې یو سړي الله لونه ډېری ورکی او ماشومان ولور نه کی نارینه هغه ته نصیب نشي او ډېر خلک داسې دي چې دغه نه لونه کیږي نه لکان د دنیا د ژوند همیشه د بار خو نه دی په حدیث کې څومره فضیلت راغلی دا سړي باره کې چې هغه خپل لونه رالوي کی دا خو تربیت وکي هغه واده کی څومره اجر دی دا سړي بل د لونه په دې ژوند کې چې الله سبحانه و تعالی څومره محبت او الفت شفقت د خپل پلار سره خو دی نو دومره شفقت او محبت ګوري د زوی په زړه کې نه د خپل مور پلار د پاره خو دعا نه مګ الله منه کړی نه یو سړی چې دعا کوي د الله نه نیکمل او صالحه بچي غواړي الک غواړي نو په دې کې خو ممانعت نشته نو هغه څوک چې په زړه باندې چې د غرمان دی الله دې هغه پوره کړي نیکمل او صالحه بچي دې الله غته نصیب کړي في حلقة القرآن نحيا بالهمم په سورې دخان کې الله سبحانه و تعالی د قیامت یو غټ علامه بیانوي الله فرمایي فرتقب یوم تأتي السماء بدخان مبین الله فرمایي چې بر پر اسمان کې به یو ورځ لوګي راځي د لوګي نه به ډاډه کیږي د لوګي به څنګه وي ملګرو د دې باره کې علماء ډېرې خبرې کړي دي ډېر روایت را نقل شوي دي وای دا عذاب او کوم چې مکې په مشرکانو باندې راغلی او هغه داسې وای کله چې هغه خبره نه منله لازم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای د الله سره غوډه خیری وکړلې چې الله په دوی باندې قحط راوله لکه څنګه چې تا د یوسف علی السلام په زمانه کې قحط راوستي په مصر والو باندې نو په سره قحط راغی او بارانونه بالکل په ځای ودرېدل بارانونه باندې کېدل بر په اسمان کې ویل چې لوګي راغلی چې بر طرف ته لوګي ښکارېدو په نظر باندې بل څه نه راتله کله چې ډېر وخت تیر شو د باران نه کېدو وای دغه مشرکان رااله نبی اسلام ته وی چې په دې کې مستقبلوان هم دي دلته هغه د مشکل سره مخامخ دي نو ته الله سوال وکړي چې باران وشي بل خبره دا ده چې دین مراد غلوګي دي کوم چې په قیامت نږدې راځي بر په اسمان کې بعض خلک چې قیامت نږدې به یو غټ جنگ کیږي جنگ عظیم چې دغه په نتیجه کې به اصلي استعمال کیږي د ځمکې نه بر دوړ او لوګي بر اسمان ته اوچت شي تر دې چې د بر ټول اسمان په پټ شي په هغه کې او دا به قیامت راتلو یو غټه علامه وي چې ظاهريږي به او خلک به دا خپل سترګو باندې ویني چې اسمان به د لوګي ډک شوی خو په صحیح حدیثونو کې ملګرو دا خبره نه دراغلي چې د دوړ او لوګي به د جنگ عظیم د وجې ناراضي صرف دومره ویل شوی دی چې په اسمان کې به د لوګي ظهور کیږي چې ټول اسمان به پټ کړي او خلک به خپل نظر باندې ښکار ویني او بل دا هم عین ممکن ده چې دغه لوګي د جنگ د وجې وجود تراشي دوه صورتونه ممکن دي في حلقة القرآن نحيا بالهمم پرستنوی اتون کې ملګرو الله سبحانه و تعالی د فرعونانو تذکره کوي فرعون او دغه آل چې الله سبحانه و تعالی کله غرق په دریاب کې نو الله فرمایي چې فما بكت عليهم السماء والارض الله فرمایي چې په فرعونانو باندې زمکي او اسمانونو جړه و نکړله نظمکي په دوه باندې وجړل او اسمان وجړل ملګرو په دې آیت کې یو غټ حقیقت طرف ته اشاره ده او هغه داسي چې د نن څه زمانه مخکې په مصر کې داسې تخته دریافت کړې شوې چې په هغه کې په خواني مصري ژبه کې څه خبر لیکل شوی وي چې انسان په هغه باندې پوهیدل نه د ډیر زماني پورې دغه ژبه د ورځ په تور باندې موجود و تر دې چې بیا په سن 1900 کې یو کس وغره ولګېدو او دغه مصري ژبه ترجمه کړله نو سبا زمانه کې موجودي وي ژبې ته ولکه چې دغه شامبلي تختو کې یو تخته دې دریافت شوی چې په هغه کې نشته خبر لیکلی و او یو بادشاه مړ شوی او دغه لپاره یو قسمه نوحه د خلکو په دې تخته باندې لیکلی و او غلفاظ دا د بادشاه مخاطب کړه وغه ته وی چې د زمکه ستاسو جدای باندې خفه ده خفګان کوي او اسمان ستاسو جدای باندې جاړي او کې توې پتا فسي یعنی دې دا معلومه شوله چې د بخوانی مصریانو د عادتو چې هغه په دې الفاظ سره د خپل غم بیان کوي چې کله به مړی وشو نو هغه به دې الفاظ استعمالول نو الله سبحانه و تعالی هم بعینیه الفاظ را نقل کړي دي چې په دغه خلکو باندې ګوري اسمان هم نه دي جړلې او نظمکه په دوه باندې جړلې دي بل دې دا معلومه شوله چې د ازمکه هم یو مخلوق دی په دې کې د حس موجود دی د خفګان خوشحالي محسوسولای شي دغه شمبر اسمان کې هم الله حس پیدا کړی دی د یو ژوندي مخلوق دی بلکې الله شعوري خو دی خفګان خوشحالي محسوسي في حلقة القرآن نحيا بالهمم الله تعالی فرمای او هم خیر ام قوم تبع ایا د مکې مشرکان غوړه دي او کنه د تبع قوم غوړه دي الله ما غهلا کړیو ځکه چې هغه مجرمانو د تبع کوم یو قوم دی ملګرو د تاریخي خلک تیر شوی دی په یمن کې وغټه قبیله ده د حمیر په نوم باندې په دغه قبیله کې د خلک مخې ته راغلی و ولکه چې د عیسی اسلام نه تقریبا 200 کال مخکې د خلکو خپل سلطنت قائم کړو کې په دې تبع قوم کې بیا د شنت خطر بادشاهان تیر شوی دي په اول کې به وې خلکو د بوتانو بندګي کوله بوت پرست خلکو او وروسته بیا بده کې بادشاه او شغل الله طاقت ورکو ډیر علاقه غره فتح کړل په مختلف قسم علاقو کې غرزیدل دي بعض خلکو هغه ته ذوالقرنین هم ویل دي وې دې چې کله مکې ته راورسېدو نو د اراده وکړه چې دا کعبه را ونړی لیکن د يهوديان علماء مخې ته راغله او دې کار نه منو کو
دا شاندې مدینې ته هم راغلی او هلته د یهودو علما د سره ملاو شوي ویل کېږي چې دغه بادشاه راولګېدو او د یهودي مذهب قبول کو یعنې په موسی اسلام باندې ایمان راوړو او بعضو روایت کې دا هم معلومیږي چې د بادشاه یو خط پرېښودی و زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره ځکه چې دغه یهودي علماو دته ویلو چې په آخره زمانه کې به پیغمبر راځي مکه کې چې هغه وروسته به هجرت کې مدینې ته نو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره یو خط پرېښودی خیر دا داسې یو کمزوري ونې روایت دی خو د یهودي مذهب قبول کو موحد شو بت پرستی پرېښوده خپل قوم ته واپس لاړو هغو ته هم دعوت وکړو لیکن په هغو کې ډېرو خلکو د سره خبره ونه منله نو الله تعالی دغه قوم بیا هلاک کو او کله چې دغه توباح بادشاه مړ شو پر قوم کې دغه نور وروسته بل یو بادشاه راغی نو هغه دوباره دغه بت پرستی رایج کړله په خپل قوم کې او دوباره دغه خلک په هغه بت پرستی او شرک یې اخته شو د مخکینی بشان دې قوم ته بیا ډېره ترقي میلاو شوې ده په آخره زمانه کې دوی کې بادشاه راغلی او د زو نواس په نوم باندې هغه راولګېدو او د عیسایانو په خلاف باندې سخت دغه سره مقابله وکړله دغه دپاره یې کندې وکنلې انسانان هغې د ژوندي ویشتل خلک په هغې کې وسېزو د دې سخت اقدام د وجې نه د خلکو په زړونو کې د سره نفرت پیدا شو خلک راپاڅېدل د دغه قوم په خلاف یې بغاوت وکړو او دا ورو ورو سیوا کېدو تر دې چې تقریبا 530 یا 32 زمانه د هغې سوي چې په هغې کې فارس والا خلکو په دې باندې حمله وکړله په دې کې دغه خلکو د شکست ورکړو او په یمن باندې د فارس والا خلکو حکومت راغی نو په دې کریمه کې الله سبحانه وتعالی دغه بادشاه تذکره کوي الله فرمایي چې اهم خیر ام قوم تبع یعنی د تبع چې کوم قوم نو هغه مجرمان والله ما هلاک کړي ځکه چې هغه خبره نه منلي نو په دې کې صحابه و چې الله سبحانه وتعالی د تبع چې کوم بادشاه دغه بد صفتی نه ده کړي بلکې هغه د قوم تذکره کړي چې هغه مجرمان خلک نه فرمان او الله هلاک کړل په یو حدیث کې د راغلی دی د الله رسول فرمایي چې تاسو تبع بادشاه ته بدر دی مو وایي ځکه چې هغه مسلمان او اسلامي قبول کړو یعنی موحد سره تیر شوی دی نو دای مشهور بادشاه تیر شوی دی په قوم تبع کې او دته ابو کریب اسعد الحمیری ویل کېږي په دینو باندې مشهور دی بعض خلکو د قوم باره کې دا خبروم کړي دی چې دا قوم ترقی یافته خلکو په یمن کې دوه قسمه لوخي او سازو سامان جوړوو ویل کېږي چې دوی به د هاتي غاښونو نه د خپل ځان لپاره لوخي جوړول دغه استعمال به یې کوو دغه شان د کورونو دپاره دروازې او عمارتونه به یې ناشنا جوړول چې خلکو ته حیرانېدل یعنې دغه یمن په هغه وخت کې دغه زماني یو قسمه یورپ و ډېر ترقي یافته او مخکې خلک و ده ویل کېږي چې دې خلکو به ناشنا او لرګي استعمالول هغه به یې سوځول او داسې لرګي به و چې هغې به خوشبو کوله او د دوی په دې طرف باندې چې به کله جهازونه تېرېدل سمندري نو هغوی به دغه خوشبو محسوسوله چې دغه یمن د طرفه به راتله دغه لرګونه کم چې به دوی سوځول په دې یمن کې نو دا یو قوم چې الله سبحانه وتعالی په دې ځای کې د دوی تذکره وکړله چې الله سبحانه وتعالی هغوی له طاقت ورکړی حکمراني وله ورکړې وه بعضې په دوی کې بیا الله سبحانه وتعالی هلاک کړي وو د همیشه لپاره